بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ډاکټر صاحبانو. نن زمونږ ټاپک دی د کرټینیزم باره کې. ډاکټر صاحبانو کرټینیزم څه مطلب؟ کرټین انګلیش کې وایي سټوپیډ ته، بیوقوف ته، یعنی بې عقله. دا حالت ډاکټر صاحبانو ولې رامنځته کېږي؟ کله چې یو نارمل فیمیل پریګننسي واخلي او په هغه ټایم کې د هغې چې کوم تایراید هارمون لیول دی هغه نارملي، خو چې کله پریګننټ شي هغه فیمیل او بیا د پریګننسۍ په دوران کې د هغې په تایراید هارمونز لیول کې کموالی راشي، نو چې کوم بیبي وي هغې ته د برین ډیولپمنټ دپاره چې دی تایراید هارمونز پکار دي. اوس د مور هارمونز خپله کم دي نو بیبي ته تایراید هارمونز نه میلاویږي، نو د بیبي چې کوم برین ډیولپمنټ دی په هغې باندې بد اغېزه کېږي، سمه نشوونما نه کوي، د هغې چې کوم سیکسولي فنکشن دی هغه هم اب نارمل وي، د هغې برین چې کومه نشوونما ده هغه هم سمه ونه شي. نو دغه ماشومانو آی کیو لیول چې کوم دی ډاکټر صاحبانو دا به لو وي. د نارمل ماشومانو په نسبت به د دې ماشومانو آی کیو لیول ډېر کمزوری وي، ډېر ساده به وي، کم عقل به وي. او دې نه علاوه چې کوم دی ډاکټر صاحبانو غټ ریزن چې دی همدغه تایراید هارمون دی. مونږ مخکې هم ویلي چې تایراید هارمون زموږ د برین ډیولپمنټ دپاره ډېر ضرور دي. اوس چون د مور تایراید هارمونز نشته دی نو ماشوم خپل تایراید هارمون لا کار نه کوي، هغه برین ډیولپمنټ دپاره به د مور تایراید هارمونز اخلي، په هغې به کار چلیږي د هغې ماشوم. او چې د مور تایراید هارمونز هم کم دي نو دې د وجې نه ماشوم چې دی د هغې چې کوم برین ګروت دی هغه سم نه کېږي او آی کیو لیول یې ډېر کم وي، لو آی کیو لیول.